الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. الله تعالی فرمایي خپل پیغمبر علیه السلام مخاطبینو ته دې ووایه راشئ درته ولولم چې ستاسو رب څه در باندې حرام کړي. اصلي حرام شیان چې ستاسو رب تحریم کړي هغه کوم دی؟ هغه دا چې هیڅ څه ورسره مه شریکوئ او له مور پلار سره ښېګڼه کوئ. خپل اولاد د لوږې له ویرې او له کبله مه وژنئ. موږ تاسو ته هم رزق درکوو او هغوی ته هم. د فحش کارونو ته مه نږدې کېږئ، که دا څرګند وي او که پټ. او هغه څوک په ناحقه مه وژنئ چې الله تعالی د هغه وژل تحریم کړي مګر په حق سره. دا هغه څه دي چې حکم یې درته شوی. الله تعالی د همدغو اساسي بنیادي خبرو حکم تاسو ته کړی. شاید تعقل وکړئ او د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ. داسې څه مه کوئ چې د یتیم مال کې ناروا تصرف وکړئ. ور نږدې کېږئ مه، دې ته ځان ترې لرې ساتئ، مګر په هغه توګه چې تر ټولو غوره وي. که تصرف هم پرې کوئ د یتیم په ګټه تصرف وکړئ، په ډېره ښه او غوره طریقه په د یتیم په مال کې تصرف وکړئ تر هغه چې دوی مضبوطیا ته ورسېږي، په خپلو پښو ودرېږي، د خپل ژوند سمبالولو توان او استعداد ترلاسه کړي. پیمانه او تله په انصاف سره بشپړه کړئ. پیمانې او تللو کې کمی مه کوئ، په بشپړه توګه یې مقابل لوري ته ورکړئ. هیڅوک تر خپل وس په زیات څه نه ګمارو. یعنې په تللو او پیمانه کولو کې هم تاسو د خپل استعداد او توان په اندازه مکلف او په دې کې د قرآن یو ستره اعجاز دی چې وروسته به ورباندې بحث وکړو. کله چې خبرې کوئ نو عدالت کوئ. که د خلکو ترمنځ د شخړو او منازعاتو په ارتباط قضاوت کوئ، د خلکو په ارتباط څه وایي، عدالت مراعات کړئ. که څه هم دا ستاسو د خپلو خپلوانو په ارتباط، په خپل قضاوت کې بې عدالتي مه کوئ، چې خپلوانو ته ترجیح ورکړئ په پردیو باندې. او د الله په ژمنو وفا وکړئ. کومې ژمنې چې له الله تعالی سره لرئ په هغه وفا وکړئ. دا هغه څه دي چې تاسو ته یې سپارښتنه کړې. شاید پند واخلئ. دا د دې مبارکو آیتونو مختصر ژباړه وه. اما په دې آیتونو کې د حرامو په اړه مؤمنانو ته څو مهمې او اساسي لارښوونې شوي. اول، د الله تعالی سره هیڅ څوک په الوهیت ربوبیت کې
د هغه په عبادت کې او له هغه استعانت کې مشرک. عبادت مو باید یوازې د هغه لپاره وي، اطاعت د هغه او استعانت له هغه. له مور پلار سره ښېګڼه کوئ. یو لویه ګناه دا ده چې انسان د خپل مور پلار سره ښېګڼه ونه کړي. ګورې چې د الله تعالی له عبادت وروسته متصل دلته هم او په نورو آیاتونو کې له مور پلار سره د ښېګڼې یادونه شوه. خپل اولاد د لوږې په وجه او له کبله مه وژنئ. موږ تاسو ته هم روزي درکوو او هغوی ته. ځینې د لوږې او فقر له کبله نه غواړي زیات اولاد ولري او هڅه کوي چې د اولاد پیدا کېدو مخه ونیسي. دا د هغوی د وژلو په معنا ده. بس ستا او د ستا د اولاد د رزق او روزي ذمهوار خدای دی. له دې ویرې د هغوی وژنو ته لاس مه کوئ. د فاش کارونو ته مه نږدې کېږئ. یعنې د حرامو تر پولو آخري حد پورې مخکې مه درومئ. لږ ځان له پولې دې خواته وساتئ. که د حلال او د حرام ترمنځ د پولې ته نږدې ورغلی نو احتمالاً چې یو ګام نور واخلئ د حرامو په ډنډ کې پرېوځئ. له دې نه لږ فاصله ولرئ. داسې کار مه کوئ چې حرامو ته د نږدېوالي او تقرب، فحشا ته، کرکجنو کارونو ته د نږدېکت په معنا ده. د دې نه ډډه کوئ. هغه څوک په ناحقه مه وژنئ چې الله تعالی د هغه وژل حرام کړي. دا یو له هغو مطالبو ده چې په دې آیت کې راغلي او په ګڼ شمېر نورو آیتونو کې هم په مکرره توګه او په مختلفو الفاظو دې ته اشاره شوې. هغه چې ستا په خلاف نه جنګېږي د هغه د وژلو اراده مه وکړه. چې ته یې نه یې وژلی مه یې وژنه. پرته له دې چې هغه د یو چا د وژلو له کبله قصاص شي او د بل په خلاف یې وسله رایستلي، د هغه وژل تا ته حرام دی، که دا مؤمن دی او که کافر. هغه چې الله تعالی یې وژل حرام کړي هغوی مه وژنئ. د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ. مګر په هغه توګه چې تر ټولو غوره وي، تر هغه وخته پورې چې دی د خپل قوت او استعدادو، پوهې او درایت او کفایت آخري پولې ته او حد ته ورسېږي چې وکولی شي ځان اداره کړي، یو کورنۍ سنبال کړي، خپل مال سنبال کړي. تر هغه وخته پورې د دوی د مال په ارتباط احتیاط کوئ. هغه ته مه ورنږدې کېږئ. پیمانه او تله په انصاف سره بشپړه کوئ. هیڅ څوک تر خپل وس په زیات څه نه ګمارو. کله چې خبرې کوئ نو عدالت کوئ، که څه هم دا ستاسو د خپلوانو په ارتباط. او د الله تعالی په ژمنو وفا وکړئ. له دې هغه ژمنې هم مراد دی چې انسان یې له ایمان راوړو وروسته له خپل رب سره لري. ایمان ځینې مقتضیات لري او دا ژمنه ده له خپل رب سره په دې چې له تا پرته به د بل چا عبادت نه کوم، له تا پرته به بل چا ته سر نه ټیټوم، په ټول ژوند کې به د ټولو قضایاو په ارتباط ستا د دین مطابق عمل کوم، ستا اوامرو ته مطیع یم، له عصیان او سرغړاوي ډډه کوم. دا او دې ته ورته نورې ژمنې موږ د ایمان راوړو سره متصل له خپل رب سره لرو. په دغو ژمنو وفا وکړئ. هغه ژمنې هم په دې کې مراد دی چې انسان له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ سي نو بیا رب ته مخه کړي او د هغه په وړاندې اوږدې اوږدې دعاګانې کوي.
خو کله چې له ستونزو او کړاوونو ووتو بیا خدای هېر کړي، خپلې ژمنې او تعهدات هم هېر کړي. دا ژمنې په دې کې شامل دي. هر څوک د کړاو، ستونزو، کړاوونو او مصیبتونو په وخت کې رب ته رجوع کوي او ډېر ځله هم اوږدې او کلکې وعدې او ژمنې. اما کله چې مصیبتونه پای ته ورسېږي نو بیا خدای هم هېر کړي او خپلې ژمنې چې له الله تعالی سره کړې وي، دعاګانې چې د هغه په وړاندې کړې هغه هم ترې هېرې شي. او هغه ژمنې هم مراد دي چې د الله په نامۍ له نورو سره کوي، له نور انسانانو سره د الله په نامه ژمنې کوي. دا مراد په دې ټولو ژمنو وفا وکړي. د ایمان یوه تقاضا دا ده چې مؤمن به په خپل عهد او ژمنو وفا کوي. اسلام دا د نفاق نښه ګڼي چې څوک په خپلو ژمنو له خدای سره له بنده سره وفا ونه کړي. دا هغه څه دي چې الله تعالی یې حکم درته کړی، شایې تعقل وکړئ او پند واخلئ. دلته څو خبرې په پام کې ولرئ. اول دا چې جاهلان د دین له ماهیت او حقیقته بېخبره او مشرکان حلال او حرام په وړو وړو خبرو کې خلاصه کوي. سترې سترې یېرئ، فضایلو ته متوجي خو فرایض ترې هېري، سنت و مستحب ته په درنه سترګه ګوري خو د فرایضو په ارتباط هېڅ اعتنا نه لري. د حلال او حرام په ارتباط هم همدغسې. هغه هم داسې لکه مسواک په جیب کې ګرځول او سترګې تورول، دا وخوره او دا مه خوره، ږیره څومره اوږده کړه او پیسې څومره لنډې او اوچتې. فکر کوي چې د دین اساسي مسایل ټول همدا دي. که د چا په ارتباط قضاوت هم کوي د همدې له مخې کوي. ګمان کوي چې فقط همدې سره به جنت ته درومي او د خدای رضا به ترلاسه کوي. د خدای رضا دومره وړیا او ارزان او مفت هم نه ده چې په دې وړو وړو کارونو ترلاسه شي. دا ډېره قرباني غواړي او په اسان هم دا نشي ترلاسه کېدی. په دې اړه به ډېر څه له ځانه وایي او سزا او جزا به یې هم له ځانه ټاکي. د واړه کار بدله به هم دومره ستره ګڼي چې په فرایضو حتی د الله په لار کې شهادت سره هم ګواکې نشي ترلاسه کېدی. په یو واړه کار مسواک، دا د مسواک ثواب هم دومره ګڼي لکه چې یو څوک په سنګر کې خپل شهادت سره هم نشي ترلاسه کوي. هماغسې لکه چې یهودانو له موسی علیه السلام د غوا د عمر، رنګ او کار په ارتباط مقرر پوښتنه کوي. موسی علیه السلام ورته وایي چې الله ماموره کړي یاستئ چې غوا ذبح کړئ. دا ځکه چې هغوی د سخوندر په عبادت لګیا شوي، خدای یې کړی، سامري دوکه کړه او د سخوندر عبادت ته چمتو شو. د دې لپاره چې ثابت دی چې دوی په خدای ایمان لري، اوس یې له شرک لاس اخیستی ده، نو هغوی ته وویل شو چې ذبح کړئ. معلومه شي چې تاسو په خدای ایمان لرئ که نه، د سخوندر مینه او محبت مو په زړه کې پاته دی که نه، هیبت یې، روب یې، ویره او تمه چې تاسو تر لاندې درلودله هغه ختمه شوې که نه. د همدې لپاره مامور شو چې غوا ذبح کړي. اما دوی چې چمتو نه وو، مقرر راتلل، موسی علیه السلام نه پوښتنه کوله څنګه غوا ده، عمر یې څومره دی، رنګ یې څنګه دی او څه کار کوي. ډېر په تکلیف سره وروسته له ډېرو دلایلو، پوښتنو او ځوابونو دې ته چمتو شو چې هغه ذبح کړي. د الله تعالی په دین کې حلال او حرام، فرایض او واجبات درجه بندي شوي، ستر سترې هم ښودل شوي ده او فضایل او مستحبات هم ښودل شوي. دا باید سره خلط نه کړو. هر یو باید په خپل ځای کې مهم وګڼو او ورته توجه او اعتنا ولرو. فرض ته د فرض په سترګه تر ټولو مهم، واجب ته، سنت ته او مستحب ته هم همدغسې په خپل ځای او مقام کې.
مسلمانانو ته ویل شوي چې د فاش کارونو او د یتیم مال ته مه ورنږدې کېږئ. باید د حلال او جایز کارونو تر وروستۍ پولې مخکې ولاړ نه شئ. داسې چې که یو ګام بل واخلئ نو د فاش او ګناه په ډنډ کې پرېوځئ. هغه حد ته تر رسېدو د مخه راوګرځئ. د ګناه تر پولې مخکې مه درومئ. له دې پولې ځان لرې وساتئ. دا ځکه چې د نږدې کېدو په صورت کې به په ګناه کې د پرېوتو احتمال هم زیاتېږي. د وزن او پیمانې په ارتباط دا خبره کول چې الله تعالی هیڅ څوک تر خپل وس په زیات څه نه ګماري د قرآن یو بل ستر علمي اعجاز دی. او ښیي چې د قرآن هره وینا د احکامو او لارښوونو په اړه څومره دقیقه ده، څومره علمي ده. نن او وروسته له هغه چې انسانان د وزن او پیمانې لپاره تر دې هم حساس وسایل جوړ کړل چې د ګرام، د ملي ګرام او ملي متر نه هم اخواته د واړه طول او وزن پیسه کې لا کم راځي. ذره میسه دی او ملي ګرام هم تلی، ذره میسه دی او ملي متر هم تلی اندازه کوي. او نن پوه شوي دي چې دقیق او کامل او بشپړه اندازه لګوله ممکن نه دي او وزن کوله ممکن نه. نن ورته پوه شوي. او الله تعالی فرمایي چې وزن بشپړ کوي، خو الله تعالی هیڅوک د خپل وس نه زیات څه باندې نه مکلف کوي. دا هسې په دې کې هغه سام شته چې انسان اصلا ورته ممکن نه ده، مقدور نه ده چې وکولی شي په دقیقه پیمانه پرته له هیڅ کمی و زیادت یو شی وتلي او اندازه یې کړي. یقینا چې دا د قرآن یو ستر علمي اعجاز ده. پیغمبر علیه السلام دغو سترو سترو ګناهونو په اړه چې د موبقات په نامه یې یادوي داسې فرمایي. له ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل له اوو تباه کوونکو ډډه وکړئ. چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا څه دي؟ دا اووه هلاکوونکي او تباه کوونکي څه دي؟ وی فرمایل له الله سره شرک، بخل او حرص، د هغه نفس وژل چې الله تعالی یې وژل حرام کړي مګر په حق سره، سود خوړل، د یتیم مال خوړل، د جګړې په ورځ شا اړول، تښتېدل او د مؤمنو عفیفو او له ګناه د غافلو ښځو تورنول او د هغوی په خلاف غلط تهمتونه واردول. ګوري چې د اسلام له نظره هغه ستر ګناهونه کوم دي چې د الله تعالی د غضب باعث او د هلاکت سبب ګڼل شي. اما بل لوري ته د 2 میلیارده نه زیات انسانانو له نظره سپېڅلی خو ډېر غلط او تعریف شوی کتاب بایبل د دغو ګناهونو په ځای د سر ویښتان خریل او زوی نه سنتول دا ستره ګناه ده، تر ټولو ستره ګناه. دا دوه چې که څوک خپل زوی سنت نه کړي نو ستره ګناه ده او الله تعالی سخت غوسه کېږي، دومره غوسه کېږي چې نږدې و موسی علیه السلام د همدې اشتباه له کبله ووژني. او د ویښتانو خریل، ټول ویښتان په شمول د سر، ژیرې، تخر او ټول ویښتان خریل، یو تار هم ترېش کول ګناه ګڼل او ستره ګناه. په دې سره انسان د الله تعالی له رحمت هم محرومه کېږي او له نصرت و تایید هم. په قرآن کې 3 ځلې له توحید وروسته له والدینو سره د احسان او نیک سلوک سپارښتنه شوه. له دې معلومیږي چې د اسلام له نظره د مور او پلار حق څومره ستر او لوړ دی او له هغوی سره ښېګڼه څومره ارزښت او اهمیت لري. قرآن له شرک وروسته د یو انسان په ناحقه وژل تر ټولو ستره ګناه ګڼي
او له دې سره مترادف چې څوک د نړۍ ټول انسانان ووژني. د یو انسان وژل یې داسې ګڼي لکه د ټولې نړۍ انسانان چې څوک وژني. له دې معلومیږي چې د انسان وژل د الله تعالی په نظر کې د هغه د دین له مخې څومره قبیح او کرکجن کار. او د مؤمن انسان عمدن و قصدن وژل د هغه چا کار بولي چې لعنتي دی، د تل لپاره دوزخي دی او د الله تعالی په غضب اخته شوی دی، لعنت پرې شوی د تل لپاره په دوزخ کې او د الله تعالی په غضب اخته شوی. هغه کرایي جنګیالي چې د بېګناه انسانانو او مؤمنانو د وژلو لپاره په جماعتونو، مدرسو، روغتونونو او دې ته ورته ځایونو کې چاودنې کوي، دې ته د استشهادي عملیاتو نوم ورکوي، ناپوه او جاهل ځانمرګي دې ته چمتو کوي، په خوله، لاس او امکاناتو د داسې جنایتکارانو مرسته کوي. له شک پرته په ټول یقین او ډاډ او اطمینان سره ویلی شو چې دا نه مسلمانان دي، نه افغانان دي او نه هم انسانان. په حقیقت کې او د اسلامي او انساني معیارونو له مخې انسان ډول ځناوران دي، شکل د انسان ده اما ماهیت د ځناور. هر څوک چې د دوی په نیولو، وژلو او د شریعت مطابق مجازاتو کې برخه واخلي او مرسته وکړي، ستر او عظیم اجر جهاد یې کړی. نن تر ټولو جهادونو سپېڅلی، مقدس او ستر جهاد دغه ده چې د دو له شر نه هم افغانان وژغورو او هم اسلامي امت. برادران و خواهران عزیز، از وضعیت امنیتی کشور و چند حادثه خونینی که در خلال چند هفته اخیر شاهد آن بودیم چنان معلوم می شود که تروریست های وحشی و مزدور و جنایتکاران حرفه‌ای پاچه و آستین را بالا زدند و مأموریت ویرانگری ها و خونریزی های هرچه بیشتر با آنان سپرده شده است. اسناد مهمی که از دو تروریست حمله ناکام بر مسجد ایمان به دست آمده معلوم می شود که مرکز رهبری و سوق اداری این عملیات از کابل به دوشنبه انتقال یافت. از کابل به دوشنبه انتقال یافت. مکرر عرض میکنم. چند عملیات اخیر از سوی تاجیکستانی ها و به رهبری یکی از تاجیکستانی ها انجام شد. عملیات ناکام مسجد ایمان، عملیات سفارت پاکستان، عملیات هتل کابل و بر محل اقامت چینایی ها همه در چند روز و از سوی یک گروه انجام شد. برادران و خواهران عزیز، یکی از سوغات‌های اشغالگران برای ملت ستمدیدی ما تولید و تولید گروه‌هایی است که جنگشان با مساجد، نمازگزاران، امام و خطیب مساجد، مقدسات و شاعر دینی، شخصیت‌های مذهبی و جهادی و تمامی خداپرستان و اسلامگرایان بودند. پندار شیطانیشان نیز چنان است که از این طریق به زودی و آسانی وارد بهشت میشن و رضایت پروردگاری را کسب میکنند که بیش از هر مادر و پدر بر بندگانش مهربان است، رؤوف و مهربان است و قتل یک بندیش را چون قتل تمامی انسانها گرفتند و قاتل عمدی یک مسلمان خداپرست را لعنتی، دوزخی دائمی و مستحق خشم و غضب الهی دانسته است. ما افغان‌ها این پدیده شوم را قبل از اشغال نداشتیم
شاهدش در کشور خود نبودیم، در هیچ برهه‌ای از زمان، در هیچ مرحله از تاریخ چیزی به این نام را نداشتیم و حتی نشنیده بودیم که ایدی در پوشش دین به جنگ دین و دینداران برود و برای انفجار در مساجد و کشتار مؤمنان و نمازگزاران توجیه دینی و مذهبی داشته باشند. در دوران اشغال شاهد این نیز بودیم که انفجاری در مسجد، مدرسه، مکتب، شفاخانه و امثال آن صورت گرفته رسانه‌های دولتی آن را عملیات انتحاری تبلیغ کرده و مجاهدین نسبت داده، در حالی که نه نامی از انتحاری کننده گرفته شده و نه هیچ تصویر و سندی که ثابت کند این عملیات انتحاری بوده. نه، انفجار محض. هر انفجار را عملیات انتحاری تبلیغ کرد، خلاف حقیقت. گاهی این نوع عملیات به گروهی منسوب می شد که افغانها نامش را فقط پس از اشغال شنیدند. یک آدرس مجهول، دستپاک برای عملیات تروریستی شبکه‌های استخباراتی. هرچند ما بلیک واتر را هم در افغانستان شاهد بودیم. اکثرت افغان‌ها گمان می‌کردند که این انفجارات در مساجد و ترور شخصیت‌های مؤمن و مجاهد کار این شرکت امنیتی مشتمل بر جنگجویان اجیر است که برای این نوع عملیات استخدام شدند. در همین مرحله بود که آدرسی مجهول برای قبول مسئولیت این نوع عملیات ایجاد شد و بر انفجارات در مساجد نام عملیات استشهادی را گذاشتند، در حالی که هیچگاه شهرت انتحار کننده را با مردم در میان نگذاشتند و با ارائه هیچ مدرک و سندی ثابت نکردند که کسی تا این حد احمق و سفیه باشد که شهادت و بهشت را در کشتار نمازگزاران و مسلمانان بیگناه جستجو کند. اما در حادثه مسجد ایمان تمامی اسناد و شواهد لازم به دست آمد که ثابت می کند انتحار کنندگان چه کسانی اند، اتباع کدام کشورند، از سوی کدام گروه استخدام و برای حمله بر مسجد ایمان در اثنای نماز جمعه فرستاده شدند. هر دو تروریست 4 ماه قبل وارد افغانستان شدند. طبیعی تاجیکستان از طریق آذربایجان، ترکیه و ایران به افغانستان آمدند. کسی که مباشرتاً این عملیات را تنظیم و مدیریت کرده نیز طبیعی تاجیکستان است و در سالهای اشغال در افغانستان بود و با اداره‌های امنیتی رژیم کابل روابط تنگ و نزدیک داشت. در میمانخانه‌های ریاست امنیت از او بارها پذیرایی شد. عملیات اخیر در کابل و بخش‌های دیگر افغانستان نشان می‌دهد که این گروه تروریستی همان اهداف را نشانه گرفته که در واقع اهداف گروه‌های شامل رژیم قبلی بود و با هیچ توجیه و منطقی نمیتوان آن را اهداف این گروه گرفت. حمله بر مسجد ایمان، کارگران چینایی، سفارت پاکستان، مدرسه سمنگان چه ربطی به تروریست‌های تاجیکستانی دارد و چه سودی برای آنان دارد؟ اصلا قابل پذیرش نیست. این توجیه اصلا پذیرفتنی نیست که اینا به خاطر اهداف خود، اهدافشون باید در تاجیکستان می بود نه در افغانستان، و در این جمع باید اگر اهداف داشتن اهداف مربوط به خودشان می بود، نه اهدافی که به برخی از گروه ها و کشورها مربوط است. با کمی دقت میتونیم درک کنیم که عملیات رو باید چه کسی کرده باشه و از سوی چه کسی تنظیم شده، پلانش، تمویلش از سوی چه کسی بوده، اهداف را چه کسی داده.
با کمی دقت کاملا واضح است. هیچ کسی هم در این اشتباه نمیکنه. برادران و خواهران عزیز، داعش که متهم به انجام این حمله وحشیانه است و بیرق سیاهش از چانتی یکی از توریست‌ها به دست آمد و در رسانه‌ها هم منعکس شد. اما تا حال داعش نه مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته و نه براعتش را اعلان کرد. اگر موقفش سکوت باشه، اگر سنجیده تصمیم گرفتن که سکوت میکنن، سکوت به معنای اعتراف است. در رابطه به این قضیه مسائل را با امارت اسلامی در میان گذاشتیم. منتظر پاسخ نهایی هستیم. پس از آن انشاءالله شورای مرکزی حزب اسلامی را دایر خواهیم کرد و تصمیم نهایی را در این رابطه خواهیم گرفت. چی کنیم؟ و با کسانی که مسئولند، گروه و جنایی که مسئولی عملیات است، چگونه محاسبه کنیم. جنایات وحشانی که در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی صورت میگیرد و اسلام و اسلامگرایان را نشانه میروند، نجات افغانها و امت در مجموع از شر این گروه شرور ایجاب میکند که باید برای نجات امت از این فتنه به مبارزه سرنوشت ساز دیگر آماده شد. این فتنه را باید سرکوب کرد و اسلام و مسلمانان را از شر آن نجات داد. تنها مبارزه فکری علیه گروه کفایت نمی‌کند. حزب اسلامی که آغازگر جهاد بود و الحمدلله دستاوردهای تاریخی در این عرصه داشت، در جهاد علیه دو ابرقدرت و از نابشان نقش کلیدی و محوری داشت، مسئولیت مبارزه با این پدیده شوم را نیز به عهده بگیرد. باید به عهده بگیرد. چون این کشور از شماست. این کشور را شما آزاد کردید. در مبارزه علیه دو اشغالگر شما پیشتاز بوده. بیایید در این مبارزه هم از خدا توفیق بخواهیم که پیشتاز باشه. فتنه هم به دست پرتوان مجاهدین مؤمن حزب اسلامی خنثی شد. با هزاران متحد و مجاهد حزب اسلامی و افغانهای خداپرست و مخلص که در خلال چند روز اخیر ملاقات‌های دست جمعی داشتیم، از حمایت‌ها و حرف‌های آنان درک کردم که حاضرند چون ماضی پیشتازی این مبارزه باشند. در خلال 15 روز، 2 هفته، شاید هزاران تن بودیم که از ولایت دور نزدیک آمدن به خاطر تسلیت، به خاطر اظهار همدردی، به خاطری که بگویند حاضریم برای یک مبارزه دیگری. از حمایت‌ها و حرف‌های آنان درک کردم که حاضرند چون ماضی پیشتاز این مبارزه باشند. باور دارم اگر امین‌هایی که در خلال 2 هفته گذشته و برای اظهار همدردی به این دفتر و مسجد آمدند، فقط امین‌ها برای نجات افغانستان از شر فتنه کافی است. همین تعداد کفایت میکنه اگر تصمیم بگیرن قاطع و بر پروردگار خود توکل کنن. ما اگر جهاد علیه اتحاد شوروی و کمونیسم آغاز کردیم، با یک تعداد بزرگ آغاز نکردیم، یک تعداد کوچک جلو آمدن مبارزه را آغاز کردن و خداوند نتایج بزرگ و تاریخی و بی‌نظیر را بر اون مبارزه مرتب کرد. در برابر ناتو هم یک تعداد بسیار محدود، چند گروپ کوچک این مبارزه را آغاز کرد، دوام کرد و پیروزی رسید، به یک مقاومت سرتاسری علیه ناتو تبدیل شد. بیاین این مبارزه را هم از همین تعداد آغاز کنیم، همین کفایت میکنه. باور دارم ملت ما مؤمن است، خداپرست است و حاضرن برای دفاع از اسلام قربانی بدن. فقط یک کسی لازم داره
یک گروهی که پیش قدم شد و راه را برای مردم باز کنه. اجازه بدید که اینجا نیز عرض کنم که برخی از رسانه‌های مزدور و شرپسند تلاش کردند حرفای بنده در خطبه نماز جمعه هفته گذشته را تحریف کنند و چیزی از آن درست کنند که گویا ما جز این جهت شرور و شناخته شده که هیچ کسی هم در مورد شناختش مرتکب اشتباه نمیشه، کاملا واضح و نمایان است. ما هنوز نام نبردیم و بر کسی دست نگذاشتیم، انگشت نگذاشتیم، ولی کاملا واضح و نمایان است. ولی این رسانه ها با همه صراحت و وضاحتی که خطبه گذشته ما داشت خواستن بگویند که گویا ما جهت دیگر را متهم به دست داشتن در این جنایت میکنیم، اما در این تعریف و شراندازی هیچ توفیقی نداشتن. ما با هیچ هموطن مؤمن خود قصد جنگ را نداشتیم و نداریم. هرگز این را انتخاب نکرده ایم در گذشته و در آینده هم انتخاب نخواهیم کرد. با خدا پناه میبریم که مؤمنی به دست یکی از اعضای حزب اسلامی کشته شد. با خدا پناه میبریم، براءت خود را از او اعلان میکنیم. جنگ ما در دوران اشغال فقط علیه اشغالگران بود. با همه تأکید به فرد مجاهدین هدایت داده شده که هرگز با کسی دیگری جز اشغالگران درگیر نشد. آخرین مرمی شاجورتان را برمی نگه دار. با هیچ افغانی نیروهای دولتی درگیر نشد مگر اینکه مجبور به دفاع از خود باشد. این موضوع رسمی بود، موضوع معلن که تا پایان بری تاکید داشتیم. امروز هم به یاد خود استواریم، همان گونه استواریم که در طول مبارزه استوار بودیم. همه شاهدند زمانی که نیروهای اشغالگر تصمیم خروج کامل از افغانستان را گرفتند و تعداد بیشترشان، بیش از 95% افغانستان را ترک گفت، ما جنگ را متوقف کردیم، راه مصالحه را در پیش گرفتیم. اما مصالحه با افغان، نه با نیروهای خارجی. با نیروهای خارجی هیچ گاهی هم به مذاکره نشستیم و تأکید ما بری بود که درست نیست در رابطه با آینده افغانستان کسی با امریکا به مذاکره بنشین. اما در دفاع از اسلام و ملت مسلمان خود در برابر هر تجاوزگر، چه داخلی و چه خارجی باشد، محکم می‌ایستیم. در برابر برخی از منبر به دفاع می‌پردازیم و در برابر ایده دیگر از سنگر. منبر و سنگر را به حکم ایمان خود انتخاب می‌کنیم، نه به حکم هوس رسیدن به قدرت و یا مشارکت دارم. در گذشته چنین بود و انشاءالله در آینده چنین خواهد بود. اما را دوست و دشمن را به حکم ایمان و در روشنایی راهنمودهای قرآن انتخاب کردیم و در آینده نیز انشاءالله چنین خواهیم کرد. برادران و خواهران عزیز، این دسته شرور و مفسد که مجموعی از جنگجویان اجیر، پلید و دینستیز است، در دوران اشغال در میمانخانه‌های امنیت ملی رژیم کابل به سر می‌برد. تمامی انفجارات در مساجد، مدارس، شفاخانه‌ها، تکایا، نمازهای جمعه، نمازهای جنازه، ترور علما، خطبا، شخصیت‌های جهادی کار همین گروه بود.
حتی هر باری که مذاکرات امریکا با طالبان به مرحله حساس رسیده و احتمال توافق به میان آمده، از سوی رقبای امریکا و طالبان برای عملیات استخدام شدند که مذاکرات را تخریب و سبوتاژ کنند. کسانی که جریان مذاکرات را تعقیب کردند و حوادث را شاهد بودند، با خوبی می‌دانند که عملیات زیادی در همین رابطه صورت گرفته که مذاکرات را تخریب کنند. بدون شک این گروه فتنی است برای تمامی امت اسلامی. از سوی کشوری ایجاد شده که در خط مقدم جنگ علیه تمامی نهضت‌های اسلامی در سراسر جهان می‌جنگد. اسلام و نهضت‌های اسلامی را تهدید برای اقتدارش گرفتند. ترسش زمان بیشتر شد که جهاد اسلامی کشور ما در برابر شوروی و کمونیسم به پیروزی قریبتر رفت. پیروزیش اگر از یک سو برای اتحاد شوروی پیام‌های بد داشت و گمان می‌کرد که شاید به آسیای مرکزی این تجربه انتقال شد و اتحاد شوروی این ساحه مهم را با ارزش از دست بده. تجربه جهاد و جنگ آزادی مبادا به او طرف آمو و به کشورهای تحت اشغال اتحاد شوروی در آسیای مرکزی انتقال شد. برای برخی از رقبای اتحاد شوروی که تعداد زیادی از کشورهای اسلامی را در اشغال خود داشتند و در عرصه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی بر آنها حکومت می‌کردند، نیز پیام خوبی نبود. پیام خوبی نداشت. باعث نگرانیشان بود. تحلیل‌ها چنان بود که مبادا با تأسیس حکومت اسلامی به دست مجاهدین در افغانستان و بعد از پیروزی در برابر ابرقدرت یکتاز و بدمست زمان خود، تجربه جنگ آزادی و جهاد اسلامی افغانان در کشورهای تکرار شود که تحت سلطه نظامی و اقتصادی غرب و رقبای اتحاد شوروی قرار دارد. برادران و خواهران عزیز، مجاهدین مؤمنی که برای دفاع از مردم و کشور خود در برابر دو ابرقدرت جنگیدند و وجب کشور به خون همسران آنان رنگین شده، این را مسئولیت و واجبی دینی خود می‌شمارند که ملت مظلومشان را از شر اشرار مزدور و جانی نجات دهند. همان گونه که در برابر دو اشغالگر و مزدوران فرومایی اجنبی رزمیدند و با تمام توانشان سعی کردند مسئولیت‌های ایمانی خود را در دفاع از ملت و کشور، استقلال و آزادی و تمامی ارزش‌های دینی و ملی خود ادا کنند و الحمدلله در تمامی این عرصه‌ها توفیقات چشمگیری داشتند. ان شاء الله در این مبارزه بعدی نیز انتظار تایید و نصرت الهی را دارند. باور دارم که مجاهدین مؤمن حزب اسلامی میتوانند با توکل بر پروردگار خیرالناصرین این دشمن ذلیل و زبون را نیز شکست بدهند. خداوندا به بارگاه دست نیازمندی دراز میکنیم. به نصرت و تاییدت منتظریم و امیدوار. تو را برای خود کافی می شماریم. همان گونه که در مقابله با دو ابرقدرت در سالهای گذشته اکتفا کردیم، به تو توکل کردیم و تو را برای خود کافی شمردیم. یک بار دیگر توفیق و عنایتت را شامل حال ما کن و در برابر این دشمن خبیث و پلید نیز ما را به پیروزی عظیمی دیگر بنواز و امت مظلوم و یتیم را از شر گروه نجات بده. آمین. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.